د کندهار ښار پاکولو په موخه عمومي اشر پیل سو. مسؤلین وایي دا اشر چې د ښار د 15 ناحیو د تنظیف کارګرو په واسطه ترسره کیږي 100 تنه کارګر به هره ورځ کار کوي. د کندهار ښاروالي ویان وایي دغه اشر به یوه میاشت دوام وکړي چې پر مهال به یې د ښار ټولې چرۍ، پاتاونه او کانالونه په مکمل ډول له کثافاتو څخه پاک سي او هم به هغه کثافات چې له ډېره وخته نه دي انتقال سوي ټوله به پاکیږي او ټاکل سویو ځایونو ته به وړل کیږي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي دا ښه ګام دی چې ټول کانالونه پاک سي ترڅو د بارانونو پر مهال اوبه خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د ښار پاکولو په موخه عمومي اشر راپیل سو. دا اشر چې د یوې میاشتې په موده کې به د ښار ټولې ناحیې په مکمل ډول له کثافاتو څخه پاکې کړي. پکښې د کندهار ښاروالي د ښار د 15 ناحیو د تنظیف کارګر چې تقریبا 100 تنه کېږي دا به هره ورځ د اشر په ډول سره کار کوي. په ښار کې به هغه چرۍ، هغه پاتابونه یا هغه کثافات چې هغه د ډېره وخته څخه پراته یا هغه چرۍ، هغه پاتابونه چې له ډېره وخته څخه نه یې پاکې سوي دا به ټوله د حشر په ډول سره پاکوي. وخت چې بارانونه وشي نو دا اوبه په خپل دغه چرۍ کې روانې سړکانو شاوخوا به چټلېږي نه. دغه یې ډېر ښه کار کوي. ښاروال صاحب هم راغلی و ته خو ډېرې اوبه راکړلې، ډېرې اوبه به راکړلې، دوکانو مکانو ته به ګرد پورته کېدلې سره. دا د صفایي په مخه اخیسته د ګرد صفایي خپله کوي. ښاروال صاحب راوتلی و کور یې ودا خدای دې خیر ورکړي. دلته دا د اشر پیسه وې دي مخکې دلته دا لرشیان چې وه دا به بند وه اوبه به هر وخت راوښتلې داسې کوم دغه نه و داسې اساس شی نه و چې دا اوبه لرشیان داسې ایله سي. هر وخت به دلته اوبه راوښتلې، هر وخت په مشکلاتو د لرشیانو سره